زمان پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کی اللہ پاک پیدا کر او د عمر ابتدائی سلویخ کالا چی پورا شو نو په غار حرا کی جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑ او پیغمبر علیہ السلام تیویل اقرأ اولولا پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائے چی ما انا بقاری ز قاری نیم لستل نشم کولی جبرائیل علیہ السلام را پاسے دو پیغمبر علیہ السلام خپلی سینے پوری جخت اونیو او زور ورک بیا پری خود بیا وتی اقرأ پیغمبر علیہ السلام بیا وی چې ز قاری نیم آخری ځل پیغمبر علیہ السلام وی سینے پوری اونیو من دون زور راک چې ما تکلیف محسوس کو بیا پری خود مومات وی اقرأ بسم ربک الذی خلق دا سورة العلق رنبنی 15 آیاتونه تلاوت کړل لکه چې غار حرا د قرآن پاک رنبنی مدرسه جوړه شوله درس د قرآن دی او رنبنی طالب علم پخپلا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او معلم وتا الله پاک پخپلا دی معلم او استاد جبرائیل علیہ السلام نا جبرائیل علیہ السلام صرف واسطہ دا او معلم او استاد وت پخپل اللہ د سورۃ الرحمن په اول کې الله پاک فرمایي چې الرحمن علم القرآن اغه الله چې صفاتینو می رحمان دی علم القرآن اغه پخپل تعلیم د قرآن ورکو جبرائیل علیہ السلام استاذ نا صرف واسطہ دا او معلم پخپلا اللہ دا قرآن پاک طالبان او استادان دے ډیر خوشحال شو ډیر فخر دیو کی پدې خبره چې دوی هغه کار کې لګیدلی دی په کم کار کې چې پخپلا الله او رسول الله اول لګیدلی دی نو دا د طالبانو د استادانو د پاره د خوشاله او د فخر خبره ده چې دوی د قرآن په خدمت کې لګیا دي دا الله پاک صفتی نمونه ډیر دي او دې کې الرحمن صفت ذکر ک نو دې کې اشاره دې تر چې بنده موتا تر کم قرآن ملاو دے نو دې کې زما استا محنت مشقت نشتا او دې کې زما استا کمالم نشتا دا خود الله صفت د رحم تقاضا وکړه نو موږ ته قرآن ملو شو نو الرحمن کې اشاره دادا چې موږ ته قرآن د الله پر رحم ملو دی که رحم نه کو نو قرآن به نو را کړي بهرحال غار حرا د قرآن ډومبنه مدرسه شوا دینه پس پیغمبر علیہ السلام کور ته تشریف راوړ پکور کے مشرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام معشومان لوریان وی اغیت درس قرآن شروع که لکه پکور کے دا بنات و مدرسہ هم شروع شلا دین پس پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرام دا پارا دا درس انتظام هم کرے دے اللہ حج لبوزا تے صفا مروہ سرا گیٹو ندی و پاغی نم او نمبر دے نو صفا سرا ڈومبنے گیٹ پاغی لکلی باب و دار ارقم دغه کې د ارقم رضی الله تعالی عنہ کور دی او په دغه کور کې پیغمبر علیہ السلام بخپل صحابه کرام را جمع کول او درس قرآن به وتکاو یو کم سلویخ طالبان په دغه مدرسه کې وو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې اسلام قبول ک نو دې سلویختم طالب شو دے نپس پیغمبر علیہ السلام
درس قرآن مدرسه د قرآن زیاتول غواړي خو قریش مکه هغوی یې مخې ته پرېږدي نه نو د مینا په میدان کې د بهر دنیا نه حج عمرې را راتلونکي خلکو ته پیغمبر علیه السلام به ځان پیش کو چې داسې څوک شته چې ما ځان سره بوځي او زه ورته قرآن وښیمه ځکه چې قریش مکه ما قرآن ښودلو ته نه پرېږدي د مدینې منورې خوش قسمته خلک په خپله راغلل پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړ چې په مدینه منوره کې د قرآن مدرسه جوړول غواړو یو قاری استاذ را لراکا پیغمبر علیه السلام وتا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ورکه ودا قاری صاحب بوزه دی به مدرسه شروع کی نو قاری صاحب مدینه منوره ته ورسید اوس په مدینه منوره کې مدرسې له بځه سوق ورکي اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ هغه خپل کور ورکوي زما په کور کې مدرسه شروع کې هلته درس قرآن شروع شو او د لرې لرې خلک به راتلل او دې مدرسه کې به داخلېدل قرآن به زده کو څه مخالف خلک را پیدا شو یو لویه اجره کې میټینګ یې وکړ چې دا ناشنا سړی راغلی او د مدینې خلک یې خراب کړل نو دی به شړو او دا مدرسه به ختمو بنو اشهل قبیله ده روغ کلی دی راجمه شو میټینګ کوي او په میټینګ کې دوه مشران دي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د کلی یو مشر اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ د کلی دویم مشر د دې دوه مشرانو په مشرۍ کې میټینګ وشو نو دا یو مشر سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ډېر راپاڅېده وی د چا ځای کې چې مدرسه شروع ده اول هغه سره خبره کوم مدرسه به ختمه کی کنه منله ګورو به نو سعد رضی الله تعالی عنہ راغی اسعد ابن زراره ته وی چې مرګریا یو ناشنا سړی دی راوسته د مدینې ټول خلک دی بېدینه کړل ګمراه دی کړل خراب دی کړل او دا ټول کلی غصه دي حالات سازگار نه دي دا سړی دی وشړو مدرسه دی ختمه کا او کني ټول ذمہواری ستا په سر ده ناغه ته زما د دې ناشنا میلمه خبرې په خپله ووره نو که ښې خبرې کولې نو وي به او که خرابې خبرې کولې ته یو ځل وی وشړه زه به شل ځله وشړم او ته ډېره د انصاف خبره دې وکړه راځه چې ځو نو سعد رضی الله تعالی عنہ مدرسې ته ورغی مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ډېر ښکلی انداز کې درس قرآن کو د چې واورېده نو دا زړه نرم شو قاری صاحب ته په خپله ورمخکې شو مرګریه ستاسو دین کې خلک څنګه شاملیږي هغه ورته ځان پاک صاف کا او مخې ته مې کښېنه اوس به دې داخل کما جوړ د زر زر ځان تیار کو د قاری صاحب مخکې کښېناسته او قاری صاحب ورته ووایه دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اویلا نو قاری صاحب ورته وی ما خپل دین کې داخل کړو ما د خپل مدرسه کې داخل کړی نو دا نوې طالب ورته وی چې زما یو بل مرګری دی که اجازه نو هغه سره خبره وکم وی او ور دې اجره تلاړ او په اشاره د نور خلکو نه پټ اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ را پاسو هغه ته ما غ ناشنا سړی سره خبره وکړلې راځه تبم وسره خبره وکي په شریکه به بیا یو فیصله وکړو اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ وسره شو چې مدرسې تراغه قرآن وارد دا غزلم نرم شو او غم کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله
دویم طالب هم تیار شو. اوس دا دوه نوې طالبان قاري صاحب ته وایي چې قاري صاحب که اجازت وي نو په حجره کې زموږ نور ملګري شته، هغې سره خبره وکړو. قاري صاحب یې ورشئ. نو دا دواړه مشران لاړله. حجره کې خلک ناست دي په انتظار. دوی ور مخامخ شو. دوی ورته وایي چې منئ چې موږ ستاسو مشران یو. ویل او وی موږ چې څه فیصله وکړه تاسو ته منظور یې. ویل او وی ښه زموږ فیصله دا ده چې کومې پورې تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک باندې ایمان نه راوړئ نو موږ به در سره خبرې قدرې ونکړو. جوړ ټول کلی او بنو اشهل قبیله په یو ځای ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دا د یوې وړې دینی مدرسې ښکلی اثر و چې ټول کلی او قبیله په یو ځای مسلمانان شو. نو کم علاقه کې چې د قرآن دا مدرسه وي کم از کم د دې علاقې خلک به چرې ګمراه نشي او شیطان به په دوی باندې چرې هم غالب نشي. نو دا د دین د حفاظت چوڼی دي. طالبان استادان دواړه د الله عظیم نعمت دی. د دې نعمت قدر کوه. دینه پس پیغمبر علیه السلام په خپله مدینه منورې ته چې هجرت وکړ نو اول مسجد نبوي جوړ کړ او مسجد نبوي سره خوا کې یو ډبه او دنکاچه جوړه کړله او هغې ډبې او دنکاچې ته به یې وې صفه او په هغې به دا صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام شاګردان راجمع کېدل او قرآن به یې زده کو. دا تقریبا 400 طالبان د پیغمبر علیه السلام وو چې دغه ځای کې د پیغمبر علیه السلام نه قرآن زده کړی دی. دې صحابه کرامو چې قرآن زده که نو پیغمبر علیه السلام ورته ډیوټي حواله کړله، ذمواري ورکړه. وی بلغو عني ولو آیه، ورسوی زما د طرف نه اگر که یو آیات وي. یعنی که چا لږ قرآن زده کړی دی هم او که ډېر قرآن یې زده کړی دی هم دا نورو ته ورسوی. صحابه کرامو خپله ذمواري پوره کړې ده او موږ پورې قرآن را رسولی دی. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په پښتنو باندې ډېر لوی احسان دی چې هغه په خپل دور حکومت کې 35 هجری کې 400 پورې اسلام را رسولی دی. صحابه کرامو دلته تشریف راوړی دی او د دې علاقې دا خلک مسلمانان شوي دي. دینه پس به هم صحابه کرام مختلف اوقاتو کې راتلل. صحابه کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام زمنګ دی علاقو ته براتلل. عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ کابل ته راغلی، نور صحابه کرام ورسره او کابل ته ورسېدل. نو کابل کې جهاد وکړ او د هغې ځای نه پس د پېښور په لار اټکه پورې راغلل. یو صحابي په اټک کې اسلامی نظام چلولی دی او په اټک کې صحابي ځان د پاره یو قلا جوړه کړې وه او د قلا نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی و. د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرہ او العتک د قبیلې نومو. نو صحابي چې قلا جوړه کړله نو بهر یې ولیکل العتک. ازد یو لویه قبیله ده، د ازد قبیلې یو شاخ دی العتک. نو دا صحابي د العتک قبیلې نو بهر یې العتک ولیکه. د اټک د خلکو ژبه په عربۍ نه وړېده، داسې فصاحت و بلاغت سره هغوی تلفظ نشو کولی. نو د اټک خلکو به وی اتک اتک، د العتک په ځای به اتک اتک، او څه موده پسې وی اټک اټک. نو دا اټک نوم د صحابي د قبیلې نه جوړ شو، د قبیلې د نوم نه
اٹک جوړ شو چې اصل کې العتق دی. اوس چې کومه قلا موجود ده نو دا د اکبر باچا د لاس جوړه ده او دې نه مخکې دا د صحابي د لاس جوړه قلا وه. اوس دلته یو سوال دی چې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښوده، قام قبیله بچي پرېښودل، زرګونه میله لارې والو زموږ د علاقې ته رالل. نو دې علاقه کې څه څه ښکلې کارخانې وې نو دې له راتلل، نه یې سم نو. څه ښکلې باغ و بهار و هغې له راتلل، نه نه دغه شی هم نو. نو آخر څه صحابه کرام راله دا دونه خواري کوله صرف دې دپاره چې پیغمبر علیه السلام ورته ذمواري ورکړې ده بلغوا عني ولو آیه، زما د طرفه ورسوئ اگر که یو آیات وي. نو صحابه کرامو دا دومره محنت مشقت وکړه دلته راله او موږ ته قرآن راورسو. اوس ذمواري صحابو پوره کړله زموږ د موجوده زمانې د دې مسلمانانو ذمواري ده چې کمې علاقې ته او کمې زمانې ته د قرآن درس نه دی رسېدلی، دا مسلمانان د هغه ځای ته او هغه وخت ته قرآن ورسوي. نو دې سلسله کې زموږ د استادان لګیا دي، ځای په ځای د دین خدمت کوي، وړې مدرسې لویې مدرسې او د قرآن خدمت کې لګیا دي. هر بنده د خپل وس مناسب خدمت کوي، څوک د ناظرې، څوک د حفظ، څوک د قرائت او د تجوید، څوک د ترجمه او د تفسیر او څوک د نور علمونو. دا ناظرې والا پکې داسې موږ ته لږ د کمې درجې معلومیږي، خو د الله په نظر کې وګوره چې د ناظرې والا کم مقام دی. نو یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې چا په ناظره قرآن ویلی دی او دې روزانه 200 آیاته تلاوت کوي. دا اخیری سپاره چې دي دا سورتونه آیاتونه داسې مختصر دي چې نیمه سپاره ووایي نو 200 آیاته پکې پوره کیږي. بهرحال د عرض نه چې وي خو چې چا په ناظره قرآن ویلی دی او دې 200 آیاته روزانه تلاوت کوي او دې وفات شي نو حدیث کې راغلی دی دې خو خدای بخلی دی، خو د ده د قبر نه چاپېره اوه ګناهګار مړي د ده په سفارش الله بخلی دی. نو ناظرې والا موږ ته ساده ښکاري او د کمې درجې د هغه د خاطره ګاونډیان بخلی کېږي چې دله به کم مقام ورکړي وي. او که لږه خواري دې وکړله او د قرآن حافظ جوړ شولې نو د حافظ درجه بیا نورم اوچته ده. یو حافظ د قرآن چې وفات شي او قبر کې کېږدې حق وخت الله ځمکې ته حکم کوي ځمکې خورې کې به نه، نو ځمکه وایي څنګه به خورې کوم، ستا قرآن یې سینه کې پروت دی، روغ به پروت دی. نو قرآن حافظ د قیامت د ورځې پورې په قبر کې روغ پروت دی. په 1932 کې په عراق کې 2 صحابه کرام دي، حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ او جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. د دې دواړو قبرونو ته دریای دجله طرف نه په دې ځمکه کې دنه اوبو لار شروع کړې ده. قبر ته لا اوبه راغلي نه دي چې دواړه صحابه کرام په خوب کې د عراق باچا له رالل ورته یې زموږ قبرونو ته اوبه را روانې دي او که قبر ته اوبه راورسېدې نو قبرونه به م روان شي. مهرباني وکړه موږ د دې ځای نه وباسه بل ځای ته م یوسه. بار بار خوبی ولیده، عالمانو سره مشوره وکړله او آخر کې قبرونه اوس پړدل او چې څنګه قبرونه کولو شو نو دا دواړه صحابه کرام داسې تر و تازه پراته لکه 1 غنټه 2 غنټې مخکې چې چا قبر کې ایښي وي. دغه وخت کې پوره 1400 کاله پې تیر شوي دي. کفن یې روغ دی، بدن یې روغ دی، سترګې یې غړېدلې دي. د سترګو یو انګریز ډاکټر سترګې وکتې وې دا اوس هم جمدی دي
او اته لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی نو اته لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې قبر کې څه قالین ویړ نو څه بستره نه وه څه پوزي موزې نه و هیڅ شی نشته اوپره خوره باندې پراته دي خو کفن کې فرق نه بدن کې فرق نه امانت بدل حد په منځ کې پروتي کچا ځان که امانت په دې دنیا نو که څوک ځان امانت کول غواړي نو د قرآن په خدمت کې څه نه څه طریقې سره حصه دی والي نو چې دی د قرآن په خادمانو کې شمیر شو نو دی به هم صحیح سالم وي او که لږه نوره خواري دې مو کړله او د حفظ نه ورپورې وتې د قرآن عالم در نه جوړ شو دا ټول کتابونه په دې مدرسو کې د استادان ښي دغه محنت ته ورمخکې شولې او علم دې حاصل که د قرآن عالم شي نو دا درجه دې بیا نورم اوچته شوله د قیامت پر ورځ د دې امت د بخښنې دپاره الله پاک هسې بانې لټوي نابالغه ماشوم چې مړ شوي وي د قیامت پر ورځ ته الله وي سفارش وکړه نو دا نابالغ الله ته یا الله مور پلارم راله وبخه او چا چې زما جنازه کړې د هغه م وبخه د دې یو ماشوم په سفارش دا ټول مفت کې جنت ته لاړل وبخلي شو د قرآن حافظ د لسو کسانو سفارشو کې جنت ته لاړ شي شهید به د 80 کسانو سفارشو کې حاجی صاحب تم سفارشو کا نو یو حاجی صاحب د 400 کسانو سفارش وکي او آخر کې الله عالم ته یا عالمه تم سفارش وکا نو دا عالم وته یا الله دنیا کې می تعلق ډیر سمې مقتدیان او سمې شاگردان سمې خپلوان او سپکې یاران دوستان نو دا خو ډیر کسان دي زه به د ډېرو سفارش کوم جنت ته به لاړ شي خو که یو پاتې و دوزخ ته ته مخې راوړ چې یم مولوي صاحب ما پېژنې نه زما او ستا دنیا کې تعلق و نن ګورې نه زه خو یې د نه بل اړخ ته روان کړلمه یا الله زه به دې یو سره څه کوم دی به ګیله کوي دی به خفه کېږي الله وایي نن د ګیلې او د خفقان موقع نه ده ستا متعلقین که د اسمان د ستورو په مقدار شي او ته وې چې وې بخه نو دا ټول درله بخمه عالم کې څه چل دی خو د عامو انسانانو په شان یو انسان دی خو که دا کمال پکې راغلی دی دا د قرآن د برکته نو دې وخت کې به تاسو د خپلو استادانو ته ګورئ چې د دوی لمن به ونیسو او دوی سره به که خیري ځو ډېره خله د خپلو عالمانو لمن ونیسئ او دوی سره محبت کوي ډېره ښکلې خبره ده خو دا هم خوښه نه ده چې دا مقام او دا درجه تاسو هر یو کس ته ځان له مستقل میلو شي او دا بېشمېره تاسو هم جنت ته بوځئ خوښه هم ده که نه د هر چا خوښه ده نو دې دپاره لږ غوندې محنت ضرورت دی تاسو د دنیا د کارونو له څومره وختونه ورکوئ نو لږ غوندې ټیم د خپل استاد جي له هم ورکړه چې استاد جي زه به راځم او خیر دی ما ته دروازې یوه مسله ښیه نو کال کې به 365 مسلې زده نه کړي کله ډېر وخت یې درکړه نو لږ وخت کې به د عالم جوړ شي دا بېشمېره خلک جنت ته بوتلل دا ستا په سفارش به هم انشاءالله وشي زمونږ استادان که د شپې ته سبق غواړي نو د شپې درته سبق ښي او که د ورځې نو د ورځې د شپې او د ورځې هر وخت زمونږ استادان تیار تکړه ولاړ دي او دا قوم د وخت ورکي هر وخت چې دوی سبق ویلی شي نو زمونږ استادان نه ستړي کېږي او نه خفه کېږي او قوم د وخت ورکي نو استادان هر وخت سبق ښوولو ته تیار دي الله پاک د ستاسو د دین سره مینه محبت همیشه نصیبه ولري او ستاسو دینی خدمات او جذبات الله دې په خپل دربار کې قبول کړي او د دې فیض او برکت غیر چاپېره ټولې علاقې ته دې الله نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين